ښکاري یو ښکاري له ډېرې سختې ستړیا وروسته د سمندر په غاړه کېناست. څنګ ته یې چې په ځمکه لاس وواهه، په یوه کڅوړه چې له کاڼو څخه ډکه وه لاس یې پرې ولګېد. له کڅوړې یې یو کاڼی راواخیست، اوبو ته یې وغورځاوه. اوبو کې د کاڼي لوېدل غږ خوند ورکړ. بل کاڼی یې راواخیست، اوبو ته یې وغورځاوه او داسې اوبو ته د کاڼو په غورځولو بوخت پاتې شو. ښکاري اوبو کې د کاڼو د غورځېدلو له اواز خوند اخیستلو باندې بوخت و چې د لمر راختلو رڼا زیاته شوه. ښکاري چې کڅوړې ته وکتل، یو کاڼی پکې پاتې و، نور یې ټول اوبو ته غورځولي وو او چې ښه ځیر شو ویې کتل چې هغه کاڼی نه بلکې ګرانبیه جوهر و او ورته معلومه شوه چې اوبو ته غورځولي کاڼي ټول قیمتي جواهر وو. له دې غافلانه کړنې وروسته د سړي پښیماني او فریاد هېڅ ګټه نه کوله. عبرت: موږ ټول د دې ښکاري په څېر یو. د کاڼو کڅوړه زموږ ژوند دی چې هر قیمتي وخت یې بې ګټه ضایع کوو. اوبو کې د کاڼو غورځېدلو اواز د دنیا خوندونه او شهوتونه دي او د شپې تیاره زموږ غفلت او بې پروایي ده او د لمر راختل د حقیقت ښکاره کېدل او مرګ دی. له غفلت څخه راویښ شئ. له جواهرو قیمتي وختونه باید ضایع نه کړو، وروسته بیا پښیماني هېڅ ګټه هم نه کوي.